السلام علیکم محترمو. نن زه تاسو ته صرف د یو ټکي په هکله باندې خبره کوم او د هغې د لیکلو په هکله باندې. لکه اوس هغه ټکي دی داسې که تاسو وګورئ که نه نو اکثره چې خلک د یحیی نوم لیکي که نه نو هغه داسې لیکي. تاسو وګورئ تاسو ته ښکاري خو د املا په رو سره دا ټکي د دې ټکي املا چې دا د یحیی ټکي دا غلطه ده. عموما استادان هم داسې لیکي او زیات خلک یې داسې لیکي، حالانکې د دې صحیح املا چې کومه ده که نه تاسو دې خوا وګورئ او آینده لپاره هم دغسې لیکئ چې د غلطۍ نه بچ شئ. هغه داسې دی داسې یحیی یعنې دوه یګانې دي پکې، خو دلته بیا دا ولاړ زور چې کوم دی دا په دې یې باندې دی، په دې باندې هېڅ قسم څه حرکت نشته. نو چې آینده لپاره کله هم د یحیی ټکي لیکئ نو په دې طریقه باندې لیکئ دغسې.